السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وي دوستانو تازه خبر مخه ترغله دی په کوهاټ استرزو سره تعلق لرونکي یو خسته ځوان د پولیس سره په مقابله کې قتل کړل شو دوستانو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم او دوستانو د قتل کېدو نه بعد هغه کور والا او دغه کلی خلک ټول روډ ته راوتل او احتجاج کولو او د حکومت نه دا مرسته کوله چې موږ سره د مدد نو دوستانو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي چې دوستانو حقیقت څه دی دوستانو ویډیو کتو نو مخکې کتا سو زموږ په دې چینل کې نوی وي نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخه ترغلی ده د کوهاټ استرزو سره تعلق لرونکي یو خسته ځوان دوستانو د پولیس سره په مقابله کې قتل شو دوستانو د هغه کور والا او نور چې کوم د کلی خلکو هغه روډ ته راوتل او دا خبره کوله چې دا کوم کس چې قتل شو دوستانو د هیڅ قسمه ګناه نه و او پولیس ورته په کور راوختل او دای قتل کړو دوستانو څو ورځې مخکې د هلک ولا بل رور پولیس قتل کړو او دوستانو هغه د کلی خلکو دا خبره کوله چې د هیڅ قسمه د چا سره دشمنی او لانجه نه دا کاسې بے ګناه قتل کړو او د ضروري بے ګناه قتل کړو دوستانو هغه خلکو د وزیر الله او د آی جی نه د غوښتنه کوله چې موږ ته د انصاف ملاوي شي ځکه چې زموږ سره دومره ډیر غټ ظلم او زیاته وشو چې زموږ خسته ځوانان دوا بے دردی سره قتل شو او د دې هیڅ قسمه ګناه نه و دوستانو دا د هغه الګ د کور والا خزو خبرې وي د دینه بعد دوستانو بیا آی جی او وزیر الله سے ورته درخواست ورکړې دی چې موږ به معاملې تحقیقات کو او د هغې نه بعد به بیا موږ اکشن اخلو او د دې موقع باندې ضیاء الله بنګش چې کوم د کوهاټ ایم پی دی هغه هم په موقع باندې راورسېدل او دا خبره کوله چې څه قسمه تحقیقات موږ به کوو او تاسو سره به په غم کې موږ برابر شریک یو او موږ به مکمل تحقیقات کوو د هغې نه بعد به بیا تاسو ته ان شاء الله پوره انصاف ملاويږي دوستانو دا زموږه تازه خبر ډیره دوستانو د افسوس خبره ده چې پولیس داسې غلط کار کړی دی دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریا د الله